دا 15 ولټه دی. د دې هم باید لوړ وي، اندازه یې ډېره وي. نو دا خو د دوه مدارو اندازه شوه. او که چیرې موږ غواړو یوه پایه چیک کړو چې هغه پایه مثلا یا د سیم کارټو پایه وي یا د دغه پایه وي، د سکرین پایه وي، یا بله داسې پایه وي چې هغې ته ډېر ضرورت یې راڅخه ورک کوي. هغه څنګه چیک کوو چې دغه پایه په د سکرین کې کار کوي که نه کوي؟ هغه پایه دوې رقمه دي. دا پایې یو هغه پایه ده چې په مخ کې پر دا مدار باندې یو مقاومت وي، په اندازه سره کښته وي. بیا چې هغه پایه چې کوو د هغې اندازه موږ ته ډېره لوړه ښیي، مثلا در زر هم لوړه وي، لکه د هوا د بټنانو د پاور د بټنانو. اوس ګوره دا بټنان دي چې کوو یې دا پایه منفي د کار کوي. دا پایه څو ده؟ 2890 دا هم کار کوي. په مخ کې مقاومت شته، دغه مقاومت د مقاومت دې خواته کې چیک کړو 593. ګوره اندازه یې کښته ده، خو پر دې خوا کې چیک کړو هغه د مقاومت اندازه پکښې ده بیا 2890. دا پایه هم دغه رقم، دا هم دغه رقم، دا مقاومتو اندازې دي. ګوره نو دا خو د دې پایې شوې. او پاته سو د سکرین دی چې دی دا ډایرکټ سی پی یو ته وصل دی. په دو کې دوې یا درې انشاءالله 4 پایې وي چې هغه سکرین ته نه دی وصل و دغه ته وصل دی، د لایټي سۍ ته وصل دی او پاوري سۍ ته. د دوه اندازه چې چک کوو څنګه چک کوو؟ دا تر زر کښته وي باید د اندازې، بیخي تر 800 لا کښته وي. که چیرې تر 800 لوړې سي په دوه پایې کې او په لارې کې مقاومت نه وي په مخ کې ورته، بیا هغه پایه مشکل لري خامخا. بیا چې سی پي یو لږ کښېکاږو یا تخت داسې سره وښورو که اندازې تغییر کوئ، بیا هغه پایه شکېدلې ده، کله کله وصلېږي، اندازه یې تغییر کوي. په دې باندې چک کوو. او د لایټ ایسي څنګه چک کوو؟ د لایټ په ایسي کې هم لیدلي ډېر وخت مشکلات راځي د لایټ د ایسي څخه، او دغه ځای هم ډېر په یاد در سره وساتئ، دا نوټ کړئ در سره چې دا ډېر ضروري دی. د لایټ ایسیانې په ډېرو ټلیفونانو کې خرابېږي. او د لایټ په ایسي کې چې دی دا کویل دا غټه وظیفه لري. اصلي وظیفه د دې کویل ده. د دې ایسي خو دا وظیفه ده چې دغه 4.2 ولټه برق یا 4 ولټه یا 3.8 ولټه چې په بېټرۍ کې څونې برق شته هغه را اخلي. دا ولټ ورته تقریبا تر 18 ولټه ډېری تر 24 ولټه پورې رسوي. خو دا کویل بیا دا وظیفه ورته لري چې د دغه ولټ دپاره امپیر منظمه کوي، چې څونې امپیر ته دغه لایټونو ضرورت لري دا کویل امپیر ورته لوړوي، نه یې پرېږدي چې د امپیر راکښته کړي. یعنې که 24 ولټه برق وي او امپیر یې هم کښته وي، امپیر هغه امپیر وي چې خپله دغه بېټرۍ لري، بیا خو دا ټلیفون بیخي ډېر برق مصرفوي، بیا یې په برق پسې څوک نه رسېږي. خو دلته داسې دی چې لږ امپیر مثلا 1 امپیر را اخلي، دلته 15 امپیره کوي ورته، بیا راځي دلته پر دا سر باندې راوځي دغه امپیر. دا ډیویټ بیا وظیفه څه شي ده؟ د دې وظیفه دا ده چې د دې ډیویټ پر دا سر باندې دغه سر چې دی د ډیویټ دلته تقریبا 24 ولټه برق دی. که دغه 24 ولټه برق دې خواته بېرته دې کویل ته راسي، خو بیا ځي ټلیفون مدار ته دا ټوله ټلیفون سوځوي. نو دا کویل د دا ډیویټ وظیفه دا ده چې دا برق یوې خواته کوي، د دې خوا برق راځي دې ډیویټ په دې سر ته، خو د دې خوا چې کوم برق دی 24 ولټه دا بېرته هغه خواته نه پرېږدي. نو دلته څنګه پوه سو چې دا کویل خراب دی، مشکل لري؟ اوس مثلا د دغه ټلیفون په دا مدار کې مشکل شته. که چیرې مو د کویل دا سر وکتی، پر دا سر باندې اندازه وه 380، پر دې سر باندې اندازه وه څو 500. بیا مشکل په دا کویل کې دی، دا کویل سوځېدلی دی. په دې وخت کې بیا دا ټلیفون لایټ نه لري. او که چیرې دلته هم یو رقم وي، دلته هم یو رقم وي، بیا هم لایټ نه لري، نو بعد دا مدار بیا چې د دغه ځای مدار دی د دغه پایې څخه، او یو دغه مدار دی، دا وینې دا د منفي مدار دی. دغه 10 اندازه چې دی دا یې د جوړ دی، چې دا جوړ دی دغه سلب چې باندې دا دواړه مداره تر دا ځای پورې چک کړو چې دلته کار کوي که نه کوي.
که یې چیرې کار نه کوئ، اوس د ده د لایټ ایسي خرابه ده کمې اندازې چې ښیي، په دا اندازه کې باید نه وي. نو دلته باید اندازه څو وي؟ تقریبا تر 600 پورې وي. پر دې خوا باندې باید څو وي؟ 380 تر 400 پورې بیا جوړ دی دا مدار. خو دلته پر دغه سلب باندې یا دغه پایه چې د منفي د دا خوا پایه دا باید تر 10 پورې وي. که د 10 څخه کښته وي بیا د ټلیفون لایټ نوړه چې ده ډېره وي خو لږېږي نه، یعنې فل ډېره وي. که دا 0 خواته نږدې وي، هر څومره چې اندازه لږ وي نوړه بیا ټلیفون ډېره نه کموي، هغه تروه وي. دی چې نوړه کموي پر منفي باندې کموي، پر مثبت باندې نه کموي. مثبت چې دی هغه ثابته دی، همیشه چې دی په مدار کې منفي څرخي، منفي ځان رسوي خنثی ته مثبت ده. او په میګر باندې کپسیټر سره کوم چې کوو هغه په ډیویډ موډ کې هم چې کېږي او هغه د غږ په موډ کې هم چې کېږي، بیپ موډ. په ډیویډ موډ کې تر ټولو ښه دی، خو چې د سړي ورته فکر سي او فکر په دې خاطر ډیویډ موډ چې دی لږ اندازې هم ښیي. دغه اندازه چې ګوره په دغه مدار کې ده دا جوړه ده. دلته کپسیټر نه دی شارټ. کپسیټر هغه وخت شارټ دی چې د 20 څخه یا د 30 څخه 30 به فرض کړو ورته د 30 څخه اندازه راکښته سي، دلته باید شکمن سو چې شارټ دی. دا کپسیټر ستا په دا مدار کې یا کپسیټر شارټ دی یا خپله ایسي شارټ سوې ده. او که چیرې یې چې تر 20 راکښته سي بیا د شک او وتلې خبره ده چې شارټي سته. او اکثره مدارونه چې دي 50 وي اندازه یې هغه نه دی شارټ، هغه خپله دغه اندازې ته ضرورت لري. دغه مدار د ده ولټ دغونې دی. کپسیټر دغه رقم چې کوو، که چیرې اندازه د 30 څخه راکښته سوه بیا په دا کپسیټر کې شارټي سته، شارټي لري. مثلا دغه مدار دی، دلته ګوره دا خامخا شارټي لري، دا اندازه کښته ده، باید شکمن یې ورباندې. که چیرې د دې معلومات راته وسو چې دا دغونې ولټ ته ضرورت لري بیا مشکل نشته پکښې، خو لږ باید شکمن اوسو پر دې باندې. د دې مدار اندازه باید معلومه کړو چې په دغه مدار کې څو ولټه برق ته ضرورت سته. که چیرې ولټ کم و تر 1 ولټ کښته و بیا شارټي نشته پکښې، دغونې اندازه ده. او یو هم چې کارېږي په دا موډ کې ښه معلوموای سو، پر یو سر غږ کوي پر بل سر یې نه کوي. دلته غږ کوي دې سر یې نه کوي. که پر دواړو سرو غږ وکړي او دلته صفرونه هم کښته وه بیا مشکل سته پکښې. بیا نو تزریق د ولټاج غواړي. تزریق د ولټاج چې دی هغه هم ډېر ضروري دی. خو د ډېره وخته زما اراده ده چې یو ویډیو جوړه کړم د ولټاج پر تزریق باندې چې په دا مدار کې شارټي سته، دې ته څو ولټه برق باید ورېله کړو، امپیر یې څو وي، چې دا تر ټولو ضروري ده. ټلیفون چې سوځي هم په هغه تزریق ولټاج کې ډېر اسانه سوځي، نه سو کولی چې بس پر هر ځای کې مو زړه وغوښته پر هغه ځای کې باندې ولټ ورېله کړو. ډېر داسې مدارونه دي چې باید ایسیان یې راپورته کړو بیا دغه مدار شارټي معلومه کړو چې آیا په ایسي کې شارټي سته که په دغه کې. په کم تزریق باندې دی کار نه کوي، ایسي ګرمېږي، دا کپسیټر نسي دغه کولی ګرمولی، او که ډېر ولټاج ورکوو ایسي سوځي. دلته باره مشکل پیدا سي، نسو کولی چې هغه مشکل یې حل کړو. نو پر دې باندې مې یو انشاءالله داسې یو مکمل ویډیو جوړومه چې هر څه پکښې وي او استفاده ځینې وکړو دغه طریقې څخه او یو څه زده کړو ځینې. نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. که بیا هم کوم څه راڅخه پاته سوي په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خامخا لایک کړئ تر سره ملګرو.